د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر ایران به نوي او سخت بریدونه ترسره شي او دغه بریدونو یو له اصلي هدفونو څخه به د پیکیکس غر وي. پیکیکس غر د ایران د نتنز د یورانیمو د غني کولو تاسیساتو ته نږدې موقعیت لري او د یو ډیر خوندي پوځي مرکز په توګه پیژندل کیږي. د راپورونو له مخې په دغه سیمه کې دوه ژور تونلونه شته او پوځي کارپوهان باور لري چې ان د امریکا ځواکمن بمونه هم دغه تونلونو ته په اسانۍ ځان نشي رسولی. رویټرز د ټرمپ له قوله راپور ورکړی چې امریکا د پیکیکس غر وضعیت له نږدې څاري او د دوی د ارزونې له مخې په دغه سیمه کې د پام وړ فعالیت نه لیدل کیږي. هغه همداراز ادعا کړې چې د ایران اټومي وضعیت ښه نه دی. بلخوا سپاه حفاظداران په ایران د وروستیو بریدونو په غبرګونونو کې په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو بریدونه کړي دي او ګواښ یې کړی چې که امریکا بریدونو ته دوام ورکړي سخت ځواب به ورکړل شي.